په مزه مزه به ځان درته برباد کړم، زندګي به ستا له سره خرابات کړم. له شنو سترګو به مې دومره اوښکې توی کړم، جوړ سینه کې به مې کرښه د بېلات کړم. ما د زړه په کور کې جوړه هدیره کړه، پکې دفن به د خپل ذهن خیالات کړم. هسې نه چې مې جانان پکې هیر نشي، شبګیري د خپل ژوندون به دومره زیات کړم. انتظاره نور د ساعت ستنه روان کا، چې زه ورشم نور د خپل یار ملاقات کړم. ویل اکمله ته خو یو ځل دلته راشه، زه به سرې شونډې هغه وخت در زکات کړم. دوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو، نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې هیوادمل مومن صاحب شتون لري. مومن صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلام او مینه د اوښکو باران یوټیوب چینل ټول لیدونکو ته. د یرغل صاحب بیتونه دي، تاسو ټول ته ډالۍ اوسي. کاڼې کاڼې لوی غر درنه جوړېږي، واه واه یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. کاڼې کاڼې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. چې هوښیار ماشوم وژنې ورته وایي، چې هوښیار ماشوم وژنې ورته وایي، که رالوی شوې نو خطر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. کاڼې کاڼې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. د مکتب د زړې خامې ودانۍ ته، د مکتب د زړې خامې ودانۍ ته، چیرې ورشي سره زر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. کاڼې کاڼې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. یا د کونډې او مزدورې ښځې زویه، یا د کونډې او مزدورې ښځې زویه، که خواري وکړې رهبر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. کاڼې کاڼې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. و یرغله د ملا سړي بچی، و یرغله د ملا سړي بچی، میخانې ته ځې لوفر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. کاڼې کاڼې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي، یا پښتونه خلق کر درنه جوړېږي. ډېره بلا خوند. مومن صاحب د یرغل صاحب دغه یو بیت تا ته به ډالۍ وي چې په لورې دا تمام کلی خبر دی چې ما غواړي، خو پلار دلی وایي چې لوفر دی دا سړی. ترنم بلا خوند وکړه. مومن صاحب څومره وخت کېږي د ترنم ډګر ته راغلي یاستئ؟ ترنم ډګر ته خو تقریبا داسې 12-13 کاله به کېږي، ځکه د ماشومتوب نه زمونږ دغه شوق و ذوق و چې ترنم ډګر ته مونږ باید راشو، نو تقریبا 13-14 کاله کېږي. ښه، ډېر ښه مومن صاحب. مومن صاحب زه د 3 ترنم ویونکو نومونه اخلم، ته به راته یو انتخاب وکړې. بخت جمال کریمي، سایل خاکسار،
او جاوید دلدار؟ دې اثر کې به جاوید دلداري. ښه، ډېر ښه. د مومند صاحب د خوښې ترنم ویونکی جاوید دلدار دی. ټول زموږ ورونه دي او ټول ډېر خوږې حنجرې خاوندان دي، خو دلدار صاحب بیا چې دی هغه بیل او کوم کمپوز او کوم انتخاب چې هغه لري هغه بیا ځانګړی دی. ښه، ډېر ښه. مومند صاحب وایي چې د ما ټول ترنم ویونکي خوښېږي، خو بیا تر ډېره بیا جاوید دلدار مې ځکه انتخاب کړی چې هغه ښه کمپوز او ښه لاره یې نیولې، ښه انتخابونه کوي. یادونه باید دا وکړو چې زه خپله ډېر وخت ټپې چې اورم بیا هغه د خاکسار صاحب ټپې اورم او غزلې بیا چې د دلدار صاحب ډېر ښه غزلې وایي. نو ټول ماشاءالله ډېر ښه استعدادونه لري زموږ ننګرهار مشرقي ډېر ښه استعدادونه لري. ښه، ډېر ښه. مومند صاحب ملګرو همدا غوښتنه هر ځل کوي چې ته خبرې مه کوه، هغه مېلمه ته وخت ورکړه. نو له خبرو تېرېږو، بل ترنم اورو. د دلدار صاحب بیتونه دي ټول د ډالۍ وو. هسې خلک وایې چې دا دنیا د هوښیارانو ده، هسې خلک وایې چې دا دنیا د هوښیارانو ده، زه وایم اباده دا په مونږ لیونیانو ده، هسې خلک وایې چې دا دنیا د هوښیارانو ده. ګرم یما چې خپله مې لستو نیکي ماران ساتل، ګرم یما چې خپله مې لستو نیکي ماران ساتل، هسې مې ګله د دغه دور له یارانو ده، هسې مې ګله د دغه دور له یارانو ده، زه وایم اباده دا په مونږ لیونیانو ده، هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده، هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده. لویه خدایه ستا له دې پراخې نړۍ زار شم خو، لویه خدایه ستا له دې پراخې نړۍ زار شم خو، ډېره تنګه کړې دې وړو وړو خدایانو ده، ډېره تنګه کړې دې وړو وړو خدایانو ده، زه وایم اباده دا په مونږ لیونیانو ده، هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده، هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده. دا دلدار ملنګ چې په خصلت د پاچاهانو دی، دا دلدار ملنګ چې په خصلت د پاچاهانو دی، دا ورسره مینا د څو نورو ملنګانو ده، دا ورسره مینا د څو نورو ملنګانو ده، زه وایم اباده دا په مونږ لیونیانو ده، هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده، هسې خلک وایي چې دا دنیا د هوښیارانو ده. یارانې خو په ګیلو مانو ښایسته وي، د کاټن لباس په ګونځو مزېدار شي.
دلدار صاحب هر وخت ګیله کوي چې ملګري مې نه یادوي. نو دلدار صاحب به دا ویډیو ګوري، دلدار صاحب وګوره اوس هم موږ یاد کړي. نو هر چیرې چې کینو بس ته زموږ په یاد یې هیر نه یې. مومن صاحب تاسو د ترنم تر څنګ ټپې هم کولی شئ. تېره ورځ مو ویلې چې ټپې نشم کولی، خو یو ملګري ویلې چې د ټپې ما اورېدلې، حتی ویډیو هم راته ښکاره کړه. نو زه باوري شوم چې تاسو ټپې کولی شئ، خو له موږ ځان پټوئ. نو بهانې نه منو، رسا ټپو ته ورګرځو. پما د کړه سجادو سمنتر دے ولالیا لالیا زر زلتا زار شم ولالیا لالیا زر زلتا زار شم پما د کړه سجادو سمنتر دے ولالیا لالیا زر زلتا زار شم ولالیا لالیا زر زلتا زار شم یا ټوپک سنگار د ځوان نه ده ټوپک سنگار د ځوان نه ده یا ټوپک سنگار د ځوان نه ده ټوپک سنگار د ځوان نه ده اوس د ظلمو سره قلم مزه کوي نا ولالیا لالیا سل زلتا زار شم ولالیا لالیا زر زلتا زار شم پما د کړه سجادو سمنتر دے ولالیا لالیا زر زلتا زار شم ولالیا لالیا زر زلتا زار شم یا ولاړ وسا چې د ګورم 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 چا د صفت رات کو راغلیا ما ولالیا لالیا زر زلتا زار شم ولالیا لالیا زر زلتا زار شم پما د کړه سجادو سمنتر دے ولالیا لالیا زر زلتا زار شم ولالیا لالیا زر زلتا زار شم. ډېره مننه. مومن صاحب دغه یو ټپي زه تا ته به ډالۍ وي چې د بې سهاره شپو سبا شه له تیارو تېر شه بس زما شه یم روره نور پخلا شه ستا د قسم یې اوس خو راشه د زنکدن سلګۍ وهم له دنیا ځمه. دا و د اوښکو باران ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران وحید اسحاقزی او سردار شاه ظهیر ستاسو به درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخونکي رب مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیاب اوسئ. په پای کې یاد چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. مننه.